جرګه سیستم صحیح. ته عدالتي نظام خوښو که جرګه خوښه؟ جرګې سیستم ډېر ښه و. زه جرګې په باندې فخر کوم او جرګه صحیح ده او عدالتي نظام چې سود هسې سود دی سود. د کوم چې تا وخی پوه شوې د عدالتي نظام ډېر ښه نظام دی. جرګه سیستم په حواله سره لږ معلومات راکړه. جرګه ښه و که عدالتي نظام؟ هغه وخت سره جرګه ښه وه. شروع کوم په نامه الله چې ډېر بخښونکی مهربان ذات دی. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، د خیبر ولس په شیشه باندې پروګرام دی د پښتنو جرګه. زه یم ستاسو میزبان نورالامین افریدی. قدرمنو کتونکو، دا وخت موږ موجود یو د ضلع خیبر تاریخي بازار لنډي کوتل کې. دا وخت موږ ولاړ یو. قدرمنو کتونکو، لکه څنګه ستاسو ته پته و چې موږ پروګرام دی نن د پښتنو جرګه او د دغه پروګرام تقریبا نن شپږمه برخه و. لکه څنګه تاسو ته پته و چې د دغه پروګرام کې موږ ملکان صاحبان، سیاسي خلک، مشران خلک، موږ دغو ټولو سره کېناستو، انټرویو هم راواخیستو او چې څه معلومات وو هغه موږ ستاسو سره شریک کړل. خو د دغه پروګرام یو نوی ډول ولور کوو، کوشش کوو چې دغه پروګرام د ځایي خلک، لنډي کوتل خلک، عوام چې څومره وي هغه د جرګې په حوالې سره څه معلومات لري او آیا دغو جرګې سیستم خوښ دی که نه عدالتي نظام یې خوښ دی، جرګه په معاشره کې څومره اهمیت لري. نو د دغې په حوالې سره به موږ د دغسې ځایي خلکو نه معلومات راخلو. انشاءالله چې تاسو به ترې ډېر خوند او مزې واخلو. ما سره پاتې شو. نن موږ دا ګورو چې عوامو نه موږ دا رایه اخلو چې آیا جرګې سیستم ښه و که نه عدالتي نظام ښه دی. جرګې په معاشره کې څه اهمیت لرلو؟ ډېر ښکلی سوال دی او جرګې چې کوم اهمیت دی خاص کر زموږ په پښتنو کې او بیا په قبایلو کې دغه نه خو هېڅوک هم انکار نشي کړی. زه جرګې په باندې فخر کوم او جرګه صحیح ده او عدالتي نظام چې سود هسې سود دی سود. جی خو دلته موږ داسې واورېدلي چې په جرګه کې داسې فیصلې شوي چې هغه په سود باندې وي خو جرګې خلکو کړي. نو آیا بیا دغه په نسبت بیا عدالت ښه نه شو؟ نو بس دواړه اغله شو بس زه زار ته یم چې هغه باندې خلک فیصله کوي چې مخکې مشران او پیسې نه خوښوي او زه ورته یم چې الله لپاره کار کوه. هغه جرګه زه منم. زه داسې جرګې نه منم لکه عدالت کې چې وکیلان یې اول اخلي او بیا یې پسې کلارکان اخلي او بیا یې پسې ججان اخلي. دا راته وایي چې ته اوس عدالتي نظام خوښ دی که جرګه؟ ما زه ورته یم چې زما بس جرګې د ښو خلکو جرګه مې خوښه. د ښو خلکو جرګه مطلب عدالتي نظام د نه دی. صحیح، مهرباني. جی قدرمنو کتونکو، اوس دا وخت موږ سره ډېر درانه مشران ناست دي چې تاسو ته ما دا خبره وکړه چې دغو ماشاءالله کافي عمر دی، دغو FCR هم لیدلی خو اوس چې کوم عدالتي نظام دی، انضمام چې ورته ویلی کېږي، هغه یې هم لیدلی روان دی. دغو ته د دواړو وختونو ډېره ښه پته لګېږي. نو نن به موږ د دغو نه دا پوښتنې کوو د جرګې په حوالې سره چې جرګه سیستم ښه و که عدالتي نظام ښه دی. نو دا وخت ټول په ټوله نړۍ کې پښتانه ویني او ورسره لږ خپله پېژنګلو وکړه. ستاسو ډېره مهرباني. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم طارق شینواری، زه د NP سابقه خیبر ایجنسۍ صدر وم او زما ورور صدر دی ضلع پېښور. طارق شینواري، دا راته وایي چې جرګه سیستم په حوالې سره لږ معلومات راکړه. جرګه ښه و که عدالتي نظام؟ هغه وخت سره جرګه ښه وه
جی جی خو بس جرګه باندې چې کومه خواري وشوه کني ښه غلطه پالیسي روانه کړې وه رشوتونه وکړي او هغه قرآنونه وبرنا کړي اوس عدالتي هغه سیسټم روان دی ښه په طریقه روان دی زموږ خو اعتراض نشته چې زموږ خو مخکې نه هم دا مطالبه وه زموږ پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ چې د هغه د ختم شي 40 FCR او دا ختم. نو ته ورسره ته دا وایې چې ته دغو دواړو په اړخونو کې ته چا سره ډېر مطلب تا غاړې عدالتي نظام د خوښ دی که نه هماغه جرګه سیسټم چې کوم اصل کې زموږ پارټۍ مخکې نه دغه اواز خوښ عدالتي نظام جی جی عدالتي موږ مطالبې وې جی نو دلته لږه خلکو که تاسو ته پته چې عدالتي نظام خو ښه نظام دی خو چې دلته وګورئ خو غریب سړي لپاره بیا هغه بیا د وس نه بار وي نو ته څه چې په دا کې جرګه ښه نه وه چې مطلب جرګه به بس په لاندې په میاشت کې نه بحال کېده او که دلته موږ عدالتي نظام ته وګورو نو عدالتي نظام بس په تاریخونو پسې تاریخونه نو ته څه نظر لرې دغته نو دلته هم ظلم شو کنه ملکان به درته منصفان ونیوه هغه به 10,000 شو هغه وخت به 10,000 ما خشته 10,000 به ما خشته اخیری کې لکونو ته ورسېده رشوتونه به خشته فیصله به کاغذ به ځان ته شاته چول او پیسې به نه ورکول فیصله به نه کول او دلته عدالتي نظام کې یو وکیل ونه سو بس بیغمه اوس څه فیصله یې غوښوي مطلب دا چې ته اوس د عدالتي نظام نه مطمئن بالکل خروان دی بالکل دلته خراب زموږ په لحاظ خلکو له څه پیغام ورکول غواړي خلکو ته دا پیغام ورکوو چې کوشش وکړي دا د عدالتي نظام تسلیم کړي او مطلب دا دی کې زموږ خلکو په ځکه ټول پاکستان کې عدالتي نظام نه دا هیڅ هم نشو دا څو اجازه لکه کسان دي دا یې نه مانی دي کې هم نیم خلک نه مانی دا وخت ټول پښتانه ویني او سره لږه لنډه پیژنګلو وکړه زه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ما نامه ماجد علي او زه د عوام نیشنل پارټۍ کلچر سیکریټري ما ضلع خیبر او زه د خلکو ته دا یم کوم خبره باندې چې دا ته وایي چې تاسو اوس موجوده چې کوم نظام دی جرګه سیستم خو ختم شو دلته بیا هم شته ADR په نامه یو اداره په تحصیل کې شتون دی خو یو پلو ADR دی او بل پلو عدالتي نظام دی نو ته دغه په کوم نظر ګورې کوم چې دغه سیستم ADR جوړ شوی دی او جرګې سیستم ته خبره کړې جرګې خو مخکې چې کوم شوي د عوامو خلاف هم جوړېدی شوي پوه شوي چې عوامو د دا شی چې رشوت پې ورکول نو د بل خلاف او سره ظلم زیاتیت بل هغه سره وشو بل د کوم چې تا وښیي پوه شوي د عدالتي نظام ډېر ښه نظام دی موږ د عوام نیشنل پارټۍ د اول سره نه دا منشورو چې موږ به د کوم چې د قبایلو کې ظلم زیاتیت د جرګې سیستم روان دي نو دا کوم عدالتي نظام چې دی که نه دا ډېر ولخه دی او ځکه ولخه دی چې یو وکیل ونیسه او یو وکیل چې کومه خبره حل کړه او ښه حل یې ویسته نو دا ډېره د قبایلو دپاره یو ښه مثبت جواب ورکوي دغه موږ اکثر له مشرانو اورېدلي که تاسو ته پته چې جرګه چې دا د موږ پښتنو یو درسګاه وه دغه نه به موږ زده کړه که او دلته تاسو عدالتي نظام خو کړی نو دا نوی نسل چې دی دا به دغه درسګاه چې ورته ختمه شوه نو ته څه چې د جرګه چې ختمه شوه نو دغه نه خو به موږ یو جرګه کې فیصلې به نه کېدې د جرګه خو موږ رسم و رواج کلتور دغو ټولو سره به مطلب دا چې ټول شو نو دغه نه به موږ جرګه سیستم جوړېدو وکړي نو ته څه چې مطلب دا جرګه سیستم ختم شو دا کوم چې ماشومان دي دا به زده کړه څه شي نه کېده تاسو نه مشرانو نه چې کومې درنې خبرې د ناسته پاسته دي د میلمنو قدر دی آیا دا په عدالت کې شته دغه عدالت کې د کوم شته خبره وکړي چې د جرګې سیستم کې کوم ورته وي چې د غریب سړي سره یو زیاتیات کې د هغه خلاف د کوم مشر بچ خبره کړه چې مطلب دغه خبره د حق دی حق من نه جوړې د دوی بر رشوت په ذریعہ د بل مخالف ته هغه ورکول بریتوب ورکاو بل د وزري هغه خول بالکل زمونږ وزري مخکینو خسته سیستم روانو چې څومره سیستم د قبایلو پښتنو هغه ښایسته سیستم ښایسته پروګرامونه روانو چې کله پکې دا نظام بدل شو او د هغه نظام راغی پکې د انضمام هغه پکې راغی عدالتي هغه پکې راغلی نو عدالتي هغه موږ د اول سره نه حمایت هم کړی دی پوه شوې او اوس یې هم کړو او انشاءالله ښایسته ټیک ټاک پروګرام دی او الله دې داسې وکړه چې دا نظام د عدالتي نظام هم ښه جوړ شي او د ښې فیصلې په راشي او دا به موږ
خیري فیصله ده چې عدالتي پروګرام دا جاري وساتل شي. جی قدرمنو کتونکو ویډیو بس تاسو کتلی وي او هیله لرم چې تاسو به ډیر معلومات ترلاسه شوي وي. نن د مونږ د پښتنو جرګه د دغه پروګرام شپږمه برخه وه چې په دا کې مونږ راغلي وو د لنډې کوتل بازار ته. او لنډې کوتل چې کوم ځایي خلک وو د دغو نه مونږ رایې راواخیستې او هغه څه داسې خلک وو چې هغه پکې عدالتي نظام خوښ کړو او څه داسې خلک وو چې هغه پکې جرګه سیستم خوښ کړو. زه به اوس داسې وایم چې په دا کې مونږ څومره دا وخت مونږ قدرمن کتونکي چې ویني دا اوس مونږ تاسو ته وایو چې تاسو خپله رایه راله خپل کمنټس په ذریعه سره راکړو چې تاسو کوم یو نظام خوښ دی او کوم یو نظام ښه او په کوم یو نظام په روان وخت کې په کار دی چې راشي. نو قدرمنو کتونکو دا وخت د ما پروګرام پای ته رسي. انشاءالله په بل پروګرام کې به تاسو سره یو ځل بیا مخاطب کېږم. دا وخت تاسو راکړو مال اجازات. هر چېرته چې مو د خپل ځان ډېر خیال ساتو. د الله په امان.